together. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. د نور ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ صفحه سبسکرایب کړئ او د زنګولې نښه کښېکاږئ او د دې ترڅنګ زموږ ویډیو درسره لایک کړئ. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مه شئ، هیله ده جوړ تیار او صحتمند اوسئ. نن ملګرو دا ویډیو مې د دې لپاره جوړه کړې ده چې اکثره ملګري غواړي د ټلیفون د پلی سټور یو شی ډاونلوډ کړي خو نشي توانېدلی. نو زه به پر دې بحث وکړم چې څنګه د پلی سټور یو شی ډاونلوډولی سو او د اول ځل لپاره چې کله موږ په یو ټلیفون کې انټرنیټ فعاله کوو نو هغه ځینې کارونه کول غواړي چې راځم زه په دې ویډیو کې تاسو ته هغه در وښیم چې باید کوم ټکي په نظر کې ونیسو تر څو هغه خپل د خوښې اپلیکیشن ډاونلوډ کړو. نو ملګرو که تاسې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ او د زنګولې پر نښه کلیک وهئ تر څو داسې ښایسته ویډیوګانې تر تاسو پورې په راتلونکي چې موږ جوړوو تر ورسیږي. نو راځم پلی سټور ته پر پلی سټور باندې کلیک وهم. دلته ماته دغه اپډیټ شروع دا به زه ایسته کوم. تاسې چې کله د اول ځل لپاره پلی سټور راخلاصوئ نو تاسې ته وایي چې ساین ان، یعنې تاسې ورداخل سئ. موږ کولی شو چې دې ته د جیمیل آی ډي د لارې ورداخل شو. د هغه لپاره لازمه څه ده؟ د هغه لپاره لازمه تر ټولو مهمه دا ده چې موږ پر ساین ان باندې کلیک وهو. تر هغه وروسته داسې یو صفحه ده مخ ته به ځي، تر هغو منتظر کیږو چې د هغه خپل اوس دلته موږ ته وایي ساین ان ویت یور ګوګل اکاونټ. که چیرې موږ د جیمیل آی ډي ولرو نو دلته خپل د ایمیل ادرس یا ټلیفون نمبر ورکوو او پر نیکسټ کلیک وهو. او که چیرې موږ د لویه سره جیمیل ونه لرو بیا دلته پر دا کریټ اکاونټ باندې کلیک وهو. دلته دا ته وایي چې د چا لپاره؟ فار مای سیلف او فار مای چایلډ، یعنې خپل ځان لپاره یې غواړي که د خپل ماشوم لپاره. زه ورته وایم چې فار مای سیلف. دلته به لومړی خپل نوم ورکړو، په دویمه خانه کې به تخلص ورکړو. زه راځم دلته یو نوم ورکوم حمید، دلته تخلص ورکوم او پر نیکسټ کلیک وهم. تر هغه وروسته موږ ته وایي تاسې د خپل د زیږېدلو نیټه ورکړئ. زه به له دغه لیست څخه دلته یو میاشت انتخاب کړم او دلته به یو ورځ ورکړم 5مه. زه یو تاریخ ورکوم. ملګرو تاسې کولی شئ د خپل د کوم عمر چې تاسې پیدا شوي د څو کالو چې یاست حساب ورته وکړئ چې څو راځي. البته دلته به عیسوي تاریخ ورکوئ 1994. په جنډر کې خپل جنس انتخابوئ چې ښځه یاست که نر یاست او یا نور شیان، خو زه میل انتخابوم. پر نیکسټ باندې بیا مخته ځو. اوس تر هغه وروسته دلته ماته یې ګوره څو اپشنونه راکړل: فیک ا جیمیل اډرس اور کریټ یور اون. کوم نوم چې موږ ورته انتخاب کړی وو دوی د هغه نوم څخه یو جیمیل آی ډي جوړه کړې وي. په دغو دوو کې یو انتخاب کړه او یا که غواړي چې خپله مثلا یو په یو خاص شکل یې جوړه کړي، ځان ته یو خاص نوم ورکړي. زه خپله په یو خاص شکل مثلا زه ورته لیکم حمید افغان 2019. پر نیکسټ کلیک وهم. که چیرې دا د قبول وړ و او پر دې بل آی ډي نه وه جوړه شوې نو بیا دلته وایي that user name is taken، یعنې پر دغه نامه باندې بله جوړه شوې ده. زه راځم حمید 223. اوس به دا هم نیول شوې ده. خیر له دغو څخه څه تېرېږم او دغه ورته انتخابوم چې خپله ماته جیمیل راکړي دي. دا مې ورته انتخاب کړي. پر نیکسټ باندې مخته ځو. وایي پاسورډ ورکړه. زه دلته یو پاسورډ ورکوم. ملګرو تاسې په دا پاسورډ کې ډېر دقت کوئ
پاسورډ به مو قوي جوړوئ او کوشش وکړئ چې یوازې له حروفو څخه نه یې له سمبولونه هم پکې استعمال کړئ او عدد شمیرې هم پکې استعمال کړئ. په اوله خانه کې مې پاسورډ ورکړئ، په دومه خانه کې هم دغه پاسورډ تکراروم. پر نیکسټ کلیک وهم. اوس دلته موږ څخه د ټلیفون شمیره غواړي، هغه شمیره چې بیا دې ته جیمیل یو پین کود راستوي. زه راځم دې ته یو شمیره ورکوم. ما دغه شمیره ورکړله او پر نیکسټ باندې کلیک وهم. دلته ورته وایم یس آی وین. اوس دلته زموږ څخه جیمیل کود غواړي، هغه کود د دې ټلیفون ته راغی، هغه اتومات څنګه شو؟ اتومات د پروسه نور مخته ولاړه. لکه چیرې ستاسې سره یو بل داسې ټلیفون وي چې سیم کارت په یو بل ټلیفون کې او هغه ته کود راځي، بیا به تاسې په خانه کې درېږئ او هغه پین کود به هلته واستئ. خو دا چې زما په دې ټلیفون کې دغه سیم کارت هم شته، څنګه چې ماته میسج راغی دغه کود اتومات خپله هغه د پین په خانه کې ووهل شو. مخته زما دا ټول د پریویسی اینډ ټرمز دي، ټول هغه اصول دي، مقررات دي، که دا لولي هغه دی که نه اګري واست. ښه، نور زموږ جیمیل جوړ شو. ته وایي تانکس حمید، دا مو جیمیل دی او دا مو پاسورډ دی. یو شي ته مو فکر وي ملګرو چې کله تاسې کوم جیمیل جوړوئ نو هغه ایمیل ادرس او پاسورډ به ستاسې دقیقاً په یاد وي، که نه یې دغه د جوړولو د مخه یو سکرین شاټ سره اخلئ تر څو له یاده مو ونه وځي. نیکسټ وهو. نور دی پلی سټور ته داخلیږي. بیا موږ د پلی سټور په اسانۍ سره کولی شو چې خپل اپلیکیشنونه ډاونلوډ کړو. ځینې اصول دا به وهو، که دا بیک اپ واز دا معنا لري چې ستاسې څه شیان په ټلیفون کې دا اتومات یې څنګه کوي. کله چې تاسې ټلیفون ریسټور کوئ بیا د بیک اپ کوم ساتلی بیا د ګوګل ډرایو څخه اتومات کولی شئ چې خپل شیان بیرته راوګرځوئ. خو دا زه آفوم، اکسپټ وم. نور دا دی موږ پلی سټور ته داخل شولو. اوس چې هر اپلیکیشن غواړي چې ډاونلوډ یې کړي فقط ټیپ یې کړئ. پر انسټال باندې وهئ. نور تاسې وینئ چې د ډاونلوډ شروع دی او ډاونلوډ به دا پروګرام به بره ډاونلوډ شي. په دغه شکل تاسې کولی شئ چې خپل د پلی سټور څخه خپل ټلیفون پلی سټور څخه پروګرامونه څه شي کړئ ډاونلوډ کړئ. خو زه دا نور نه ډاونلوډوم. ملګرو نو دا د جیمیل جوړولو طریقه وه چې په دې ویډیو کې مې در وښوله. که چیرې تاسې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ او د زنګولي پر نښې باندې کلیک ووهئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تر تاسې پورې در ورسیږي. تر بیا بلې ویډیو پورې تاسې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. د نور ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ صفحه سبسکرایب کړئ او د زنګولي نښه کښېکاږئ او د دې ترڅنګ زموږ ویډیو در سره لایک کړئ.